بلخ کې دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستو ټینګار کړی. په بلخ ولایت کې یو شمېر دیني عالمانو د افغانستان له اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې ده چې تر 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د ژر تر ژره بیرته پرانیزي. دغه دیني عالمان چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د ابوذر غفاري دارالعلوم کې سره راټول شوي وو، د اسلام په رڼا کې د نجونو د زده کړو پر دوام ټینګار کړی دی او زیاته کړې یې ده چې علم پنډر او ښځه دواړو باندې یو ډول فرض دی او د اسلام په رڼا کې ښوونځیو ته د نجونو تګ هیڅ ځای او په هیڅ ډول نه دی منع شوی. نو اسلامي امارت ته پکار ده چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر دې ډېر دې دا چاره نه ځنډنۍ کوي. باید وویل شي دا غونډ وروسته تر هغه کیږي چې څو ورځې مخکې د اسلامي امارت مشرتابه په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې باید له 6 ټولګي پورته نجونې مکتب ته لاړې نشي. د طالبانو له دې پریکړې سره د افغانانو سربیره په بهر کې هم خلک غوسه شول او له اسلامي امارت څخه یې غوښتنه وکړه چې باید خپل دریځ بدل کړي او پر افغانانو رحم وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.